غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا سبے کاما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم زما د لرې وطن یاره کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشتو پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې هغوی د خپلې خاورې په حواله د خپل وطن په حواله د خپلو کورنو په حواله څه سوچ او څه فکر کوي هغوی سره خبرې اترې کوو نن موږ ابوظبي ته راغلي یو دا خپرونه خلیل سواتي صاحب شاجي او نور د دې ملګرو را جوړه کړې ده زه د خپل طرف او د شمشاد ټلویزیون له طرفه دی مننه کوم چې دومره لرې او دومره ښکلې خپرونه را جوړه کړه او دومره په ګڼ شمېر کې پښتانه دلته راغلي دي زه دې ټولو ته په خیرالي وم راځئ ما سره په خوا کې خلیل سواتي صاحب ناست دی چې د سره خبرې اترې وکړو چې دی راته څه خلیل صاحب ستړی مه شې په خیر علي نثار صاحب ډېره مهرباني الله دې عزتمن لره مننه دې کوم چې دا خپرونه دې را جوړه کړې ډېرې منډې تړلې دي بس لاول د ټول نه خو به زه ستاسو شکریا ادا کوم نثار صاحب او د شمشاد ټلویزیون چې موږ ته دا موقع په لاس راکړه چې موږ په متحده عرب امارات کې دا زموږ چې کوم پښتانه ملګري دي دوی یو داسې ځای ته راټول کړو چې په هغې کې موږ خپل مسلې هم یو بل ته بیانولی شو خپل د یو بل د حالاتو نه هم خبر شو او د خپل ژوند په باره کې او د خپل ملک په باره کې او د خپل پښتنو په باره کې یو څو خبرې هم کولی شو نو زه د شمشاد ټلویزیون او ستاسو ډېره مهرباني او مننه او شکریا ادا کوم چې تاسو د ابوظبي ته به موږ پسې راغلی او دا موقع یې موږ له راکړه او ستاسو نه بعد بیا زه د دې ملګرو چې دومره په ګڼ تعداد کې راغله او په مینه سره په محبت سره دې پروګرام ته ناست دي او زموږ دا پروګرام یې خوندور کړو تاسو یې د کوم ځای نثار صاحب زه د سوات تحصیل بریکوټ پارړی کلي اوسېدونکی او دلته څه کار کوئ دلته چې زه په مواصلات امارات کې یو ډریور په حیثیت کار کوم او تقریبا 15-16 کاله مې وشو او تقریبا په دې کې مې 6 کاله شو دې نه مخکې مې حکومت په بل یو اګریکلچر ریفارټ په هغې کې کار کوم ته خو شاعر یې ښه رنګین سړی مخکې به ستا نوم خلیل سواتي هغه ځمکو ته تا لیکلي او نن دې پرې دغه باندې هم لیکلي دي چې ځان له چې که نو خلیل یوسفزی که نو تخلص دې بدل کړی بس چې مونږ خو یوسفزي یو په سوات کې اوسو نو د سوات او د یوسفزو تقریبا یوه خبره ده خو صرف واسطه د ملاله یوسفزی په وجه باندې چې د هغه زمونږ یو د یوسفزو یو نوم یې هم روښانه کو او بیا د هغې سره د یووالي په وجه باندې ما د خپل تخلص چې دی نو ما د خلیل سواتي نه خلیل یوسفزی کو او د دې ما اعلان هم کړی باقاعده په نیټ باندې هم او په کتاب په ذریعه سره هم تاسو د ملالې نوم واغوستی ملاله صرف د سوات او صرف د یوسفزو نه د ټولو پښتنو د ټولو افغانان په هغې ویاړ کولی شي چې یو نر ماشومه راپاڅېده او د تعلیم هغه حق چې زموږ دین او زموږ دین مونږ ته راکړی دی چې علم چې کوم دی دا په هر ښځه او په هر سړي باندې فرض دی هغه حق یې غوښتېدو او هغې سره یو ستونزه هغې ته پېښه شوه خو هغې چې په کومه بهادرۍ په کوم ضرورت د هغې کورنۍ او هغې د هغې مقابله وکړه نو موږ ټول پښتانه په هغې ویاړ کوو خلیل صاحب دا راته وایي ته خو شاعر یې رنګین مزاجه سړی نه سبا پښتو را سندرې چې سړی اوري ته یې اورې کله کله بس چې اورو خو اورو ساجیبه غوندې سندرې نه خودکش دماکه یم او بلکل یارانې ته مې دا قسمه سندرې نو ته څه ګڼې چې دې کې د شاعرۍ دا معیار ټیټ شوی دی څوک لکه دا پړه موږ په چا اچولی شو په شاعر اچولی شو په موسیقار اچولی شو په فنکار اچولی شو په پولیس اچولی شو دا قسمه شاعري خوښوي یعنې چې زه خو به دا ووایم چې کېدای شي لږه لږه ایسه خو به د ټولو وي ځکه چې که فرض که یو کس داسې څه غلطي کوي
نو چې نور خلک د هغې مخنیوي والی نو پکاره چې هغه منې کړي. نو په دې کې خو زیاته خو لکه زیات زما چې څومره خیال دی په دې کې کم پروډوسران چې دي یا کم د کیسټو دکانونو والا کم چې دي ځکه چې دا ټول شی چې دی دا اوس یو کمرشل دی نو هغه په خپل لګي پیدې د پاره چې دی نو د پښتو چې کم روایتو د پښتو چې کم ثقافت کلچر هغه ته لکه ډیر زیات نقصان رسولې دی او پښتو هغه سندري وي مخکي چې خلکو بالکل کلیوالي سندري وي یعنی خلکو به خپل مشرانو په مخ کې اورېدې شوي خلکو به په خپل کور کې اورېدې شوي خو وس چې کمی سندري دي نو زه خو یم چې دوه درې داسې مرګري غف والا ناس نو هم هغه ته به حیا ورځي چې دا سندري اوري نو موږ له داسې د دې لپاره یعنی په هر سطح باندې که هغه اوریدونکي نو هم د دې لکه داسې مخنیوي په کار دی چې د سندرو ناغو ډډه وکړي که شاعران دي د هغو خو زیاته ذمهواري ده چې داسې خلکو له خپله شاعري نه ورکوي چې هغو صرف د پیسو دپاره دغه نه کوي نه استعمالوي بلکې او که کیسټو والا ډکول والا دي یا موسیقاران دي هغه ته به هم زه دا خواست کوم چې داسې شاعري او که پر څوک فنکاران دي هغو ته هم چې هغو داسې شاعري منتخب کړي چې هغه زمونږ د کلتور سره زمونږ د روایتو سره او هغه د پښتون لپاره څه کولی شي یعنی هغه پښتون قوم لپاره څه کولی شي هغه شاعري موږ له پکاره چې موږ خلکو ته واورو. ستاسو اجازه دي او د ملګرو اجازه دي نو زه به یو څو شعرونه تاسو ته ووایم. اول خو به یو دوه شعرونه د شمشاد په باره کې ووایم ځکه چې دا زموږ د خیالونو او د فکرونو ترجمان دی او زموږ د پښتو د پښتنو چې کده لر دي او کده بر دي او کده هیواد نه بهر دي دا هغه د ټولو ترجمانی کوي. نو دا هغه د باره کې ما دا شعرونه لیکلي چې ترجمان زما د فکر او د خیال په لږ وخت کې رسیدلې تر کمال کامیابی او کامرانی دی مقدر ده اے شمشاد ټلویزیون لا زواله. ډیر خړیر مننه. غزل ده وای د مینې د قصې یو کردار مې نه هېریږي د مینې د قصې یو کردار مې نه هېریږي جانان خلا جانان دی خورېبار مې نه هېریږي او والله کوي د مینې په خس خون یو پوهه کړي والله کوي د مینې په خس خون یو پوهه کړي لمسون وړنې را وړنې د اغیار مې نه هېریږي. او یې شعر دی چې لږ به ورنږدې شم چې لږ به ورنږدې شم ټوخ ټوخ به یې شروع کړه چې لږ به ورنږدې شم ټوخ ټوخ به یې شروع کړه په خوا کې به یې پروت و بوډا پلار مې نه هېریږي او څو ځله پکې ستا د کوڅې سپو یم خرلولی څو ځله پکې ستا د کوڅې سپو یم خرلولی ناوخته به راتلم پې هغه لار مې نه هېریږي. او شعر دی چې توجه دی ځواني و لیونتوبو په یخنۍ نه په ګرمیوم ځواني و لیونتوبو په یخنۍ نه په ګرمیوم په ټکه نه غرمه د مرغو ښکار مې نه هېریږي او یو سلیکه یو لوخړه مې د زړه را وختله جانانه ستا د مړو سترګو ګزار مې نه هېریږي. او شعر دی چې سودا چې د یوسف پکې پسو درهمه وشوه سودا چې د یوسف پکې پسو درهمه وشوه د مصر د بې قدرو دا بازار مې نه هېریږي په وخت د مازیګر په دیواله د بوټي شاته کولو به یې ماته انتظار مې نه هېریږي. او که ډېرې نظارې مې د فطرت د ښکلا وکړې نظار صاحب د سواد تاسو ذکر کړم نو که ډېرې نظارې مې د فطرت د ښکلا وکړې خو د سواد ملم جبا او مرغزار مې نه هېریږي چې شپه به د جمعې وسم اختر به پکې جوړو پارلۍ کې د پاچا بابا دربار مې نه هېریږي. او اخري شعر دی چې هر سره نه هېر شوي دي د ژوند په ترخو لارو هر سره نه هېر شوي دي د ژوند په ترخو لارو هر سره نه هېر شوي دي د ژوند په ترخو لارو خلیل ستا خواږه خواږه اشعار مې نه هېریږي. ما او جانان سترګې د لمبو یو بل ډکې کړي ما او جانان سترګې د لمبو یو بل ډکې کړي موږ پکې موسکی وو ورغستې رقیبانو دي. ډېره مننه خلیل صاحب د درنو خوږو خبرو دومره ښکلې غزل دې راته وویل ډېره مننه ستاسو. ما سره پخوا کې
یو بل ډېر دروند خوږ مشر ناست دی سره خبرې کوو. ستړي مشئ، په خیر علي. په خیر علي نظار صاحب هرکله راشئ. ستا حال دی؟ الحمدلله د الله احسان دی. تا خو په دې غونډو کې په دې خپرونو کې اکثر وینم نو خپله لنډه شان پېژندګلو را سره وکړه. نظار صاحب زه د صوابۍ ضلع د چارباغ اوسېدونکی یم او څه لږه موده مې دلته کېږي، تقریبا 22 کاله مې دلته کېږي. خو ټول عمر دې دلته تېر کړو؟ نو بس دلته کې مو عمر تېر کړو، خو خپل بچو دپاره د هغوی د مستقبل دپاره او کوشش مې دا و چې په هغوی باندې زه په ډېرو کمو وسایلو کې په ډېرو کمو دغه کې خو ما او زما کورودانه چې کومه ده ما سره زه به د هغې ذکر ضرور وکړم. زه نورو پښتنو ته هم دا وایم چې د هغې نه بغیر نه کېږي. دا د ګاډي هغه خیران وایي چې دا د ګاډي 2 پایې وي، نو هغې چې ما سره کومه مرسته کړې وه او زه یوازې ما هېڅ هم نشو کولی. نو موږ په ډېرو کم وسایلو کې ما په کوشش دا و چې زه په خپلو بچو باندې زه تعلیمونه وکړم او الحمدلله څه لږ حده پورې زه په هغې کې کامیاب شوم. او که زه تاسو ته وایم چې په ما باندې دومره سختې راغلي دي، ما دلته کې ټیک د 22 کاله تېر کړي، خو په دې کې سختې مې برداشت کړي دي. دا صرف د پښتنو دپاره زه وایم چې دومره سختې به موږ راغلي چې بېروزګاري پکې راغلې ده. په هغې کې زما کورودانه چې کومه ده تر کالو سونې پورې هغه لکه د خرڅ کړي دي او د بچو کال یې نه دی ضایع کړی. هر کوشش یې دا کړی چې د دې کال ضایع نه شي او په دې باندې موږ تعلیم وکړو. الحمدلله الحمدلله زه ډېر شکر د الله تعالی ادا کوم چې سختې خو ما تېرې کړې، اوس الحمدلله په ما باندې راته ده. بچي مې الحمدلله نوکران دي او نوکران هغه هم یو خبره ده، خو زه ما چې کومه زما ذمهواري وه هغه ما د خپل ځان نه تقریبا لرې کړه. مرګ حق دی، خدای ما که زه سبا هغه خوا دې خوا شم، زما دا فکر باندې زما بچي الحمدلله دومره څه نه څه هغوی خپل مستقبل هغوی خپل زندګي چې راتلونکې زندګي ده هغه به هغوی زه د الله نه امید کوم چې هغوی به په ښه طریقې سره هغوی تېره کړي. نو الله دې وکړي چې د هر پښتون مشر د هر پښتون پلار دغه سوچ وي چې په ځان سخته تېره کړي خو په خپلو بچو باندې سبقونه ووایي. او دا ډېره ښه خبره ده چې ته د خپل ژوند نه او د خپل 22 کاله مسافرۍ نه په دې حواله مطمئن یې چې ستا بچو سبقونه ووایي. بل ستا په زړه کې که داسې خبرې چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې بس زه خو ټولو پښتنو ته وایم چې ټیک ته تاسو په هر پروګرام کې هر څوک وایي چې تعلیم صرف تعلیم نه ورسره هنر. ډېر پښتانه دلته کې راشي چې هغه ډېر تعلیم یافته وي خو هغوی په کمپیوټر هم نه پوهېږي. نو زه خاص کوم هغه پښتنو ته چې کمپیوټر څه نور هنر چې کوم دی هغه ورسره لازمي. صرف په تعلیم باندې هم نه کېږي، صرف په تعلیم باندې هېڅ هم نه کېږي، ورسره هنر پکار دی. نو زه د تعلیم سره هنر هم غواړم چې زموږ پښتانه ورسره هنر هم وکړي او تعلیم هم وکړي. یو ټپه به درته وکړم، د لویې لارې مسافره واه په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړوم. ډېره مننه ستاسو درنو. او زه په آخر کې ستاسو نظار بھائی ستا او د مشتاق بھائی او د شمشاد ستاسو د ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره په لنډ دغه کې موږ ته ځان راورسو. او د خلیل صاحب به زه تعریف ځکه وکړم چې دا دومره پروګرام ستاسو لپاره سیټ کړی دی او دومره علي ځلي کړي دي، نو د دم ډېره مننه او ستاسو هم ډېره مننه. دا خپرونه موږ ستاسو پښتنو لپاره را جوړه کړې ده. د یو ای په ګوټ کې چې چېرته پښتانه دي او دا قسمه خپرونې را جوړولی شي او را جوړوي موږ ته دې وایي موږ به ځو د هغوی په زړونو کې چې د کلونو راڅه کمې خبرې پرتې دي هغه به نړۍ ټولو پښتنو سره بېشکه زمونږ هم د شمشاد سره مینه ده او موږ په شمشاد ټي وي زموږ په کور کې 24 غنټې تقریبا لګېدلې وي. نو شاهجي خوښه دې نه چې لږه موسیقي واورو؟ نو ډېره به ښه وي چې موسیقي خو خلک وایي چې د روح غذا ده او بیا خاص کر مسافر خو په موسیقۍ باندې پای په موسیقۍ باندې. نو ډېره مهرباني. قربان
غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ستړي مو شئ په خیر علي ډېره مهرباني ډېره شکریه ستاسو نوم سره لنډ شان پېژندګلو راسره وکړو زه محمود سلطان خټک ضلع کرک کې د رحمت آباد اوسېدونکی یم او دلته څه کار کوئ دلته کې مې جي خپل بزنس ته خپل کاروبار جي نو څنګه ژوند دې څنګه کېږي الحمدلله الله نه ډېر روزي اوس دلته کې د اندازې مطابق په متحده عرب اماراتو کې 4 لکه پښتانه میشتري مسافر جي په دې پوره ګلف کې په دې پوره 16 عرب ممالک چې په دې کې وایي چې د 20 نه د 15 لکو پورې پښتانه مسافر جي پښتنو له خدای خپل ډېر ښکلی غني وطن ورکړی جي جي په هر څه باندې شته یو 4 موسمونه لري زمونږ د وطن ګټه زمونږ د وطن لرګي هر څه په کار راځي خرڅېږي ته څه فکر کوي چې پښتانه په دې دومره ښکلي دومره غني وطن کې بیا ولې مسافر دي نزار صاحب یعنی ډېر خوش کوشن دی وکړه ډېره خوږه پوښتنه دی وکړه حقیقت خبره ده چې موږ تعلیم نشته تعلیم شته ده خو موږ تعلیم ای زوی ته نه رسو چې حکیم زو ته د رسونې یو حق لري موږ یعنی لسام نن سبا وخت کې یعنی لسام دا څه یو نه ده تعلیم نه ده که موږ تعلیم ته توجه ورکړو او هغې تعلیم ته چې هغه زوی ته رسېدله تعلیم وي نو زه دا ویای شو چې د موږ مسایل به تقریبا 60-70% دا حل شي ولې چې د موږ وطن د علاقې 4 موسمونه لري د کې هر قسم ته زه به خپل یعنی د کرک یو مثال درکړم چې د موږ په کرک کې ګیس خشته ده د کې ډیزل خشته ده خو د دې داسې وشمېره چې یعنی دا شی نور ښه مخکې تلای شي که موږ د دې لپاره کوشش وکړو د موږ که حکومتونه دي که مثال کے طور پر یعنی خلک دي یعنی طاقت قوت د موږ په حکمرانو دا ګیله زه د حکمرانو نه کوم چې که دا صرف کرک نه نور علاقه ځلي دي چې داسې وشمېره چې ډېرې ترقي یافته ځلي دي که موږ دې شی ته توجه ورکړو او بالخصوص تعلیم ته زه پښتون قوم ته دا یو میسج ورکوم تعلیم تعلیم بس تعلیم خو هغه تعلیم چا زوی ته ورسو تعلیم پکار دی مشره خو هغه تعلیم هم پکار دی چې موږ د خپلې ژبې نه د خپل کلتور نه د خپل تاریخ نه د خپلو سپېڅلو روایاتو نه خبر کړي د سره سره چې څنګه موږ په ژوند تېرولی شو خو ځینې خلک دا کوشش کوي داسې هڅه کوي چې پښتنو ته داسې علم ورکړي چې د خپل تاریخ نه د خپلو روایاتو نه د دې نه یې پرېږدي موږ علم غواړو خپلو بچو لپاره خو هغه علم غواړو چې موږ د خپل وطن نه دې نه خبر کړي ستا په زړه کې که بله داسې کومه خبره وي چې د شمشاد ټلویزیون کوشش شاید د نړۍ پښتنو ته کوم زه داسې وشمېره چې د یوه شعر په هغه کې پښتون قوم ته دا میسج ورکوم خوا کا آلو روبر ده دا محنت په طاقت دا وخت بدل کا دا محنت په طاقت دا وخت بدل کا په جړه جړه ګلزار غواړي نه دانه واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه شعر دی ته نورې ته سپوږمۍ او زه خاوره یم جانانه زما او ستا در منځه اسمانونه فاصلې دي ډېره مننه ډېره شکریه ډېره شکریه نو د کومو خبرې په نظر کې خیال کې وساتي چې دلته راځي چې نوکرو پسې راځي کار روزګار پسې راځي نو زه دا ویل غواړم زما دا دومره درانه مشران چې دي دا ټول چې دي تاسو یې څومره او دا دلته لګیا دي دا مزدوریانې کوي دا سحر وختي پاسېږي دا سخته په ځان تېروي دا څه دپاره تېروي دا د دې دپاره تېروي چې زما بچی چې دی روان کول چې زما کم دی هغه پیسې ولې زه ولېږم هغه تعلیم حاصل کړي یا کالج ته لاړ شي او چې څومره م غواړي داسې یو پلار دلته نشته دی چې هغه ته پلار زویو ته ټلیفون چې دا جي ما ته پیسې راولېږه که د هغه څه په خپله نه د بل نه وله قرض کوي لیږي ولا خو زه هغه خپل رور ته هغه روان کول ته یو پیغام ورکوم چې وروره داسې تعلیم اسیر کا داسې مه کوه چېرې ته د کوره وځې زمونږ میندې چې دي اکثر د دوی تعلیمونه نه وي اکثر او موږ پښتانه لکه د فیمیل د ښځو په طرف زیات توجه م ورکوو نو اول خو توجه پکار ده چې ټول تعلیم یافته شي نو چې هغوی وځي نو مور عجزه د دې نه نه خبره چې زما بچی کم طرف ته ځي نن سبا خو موټرسایکل دی هر څیز دی سایکل ختمې شوي دي ګاډي دي پارکور کې نو هغه وایي زه کالج ته ځم زه سکول ته ځم
کېدای شي هغه په لارو کوڅو کې ناسي بدل کې ناسي بیا په نقل باندې نن سبا لسم خو چې کوم دی د دې سرټیفیکیټ خو په کوڅه کې میلاویږي هغه پاس کې بیا پلار ته وایي ما ډېر سبق وایي پلار عجز ډېر زیات خوشحاله شي هغه چې د ډېر ښه سبق وایي دا چللی هغه چللی نو زه هغه ورونو ته یو پیغام ورکوم چې پلیز مهرباني وکړئ زما دې مشرانو ته وګورئ چې دا ناست دي وګورئ ټولو ګیرې سپینې شوي دي وخت تېر شه دلته څومره سختې په ځان تېرې کړې نو زه ورته دا پیغام ورکوم چې داسې سبق ووایئ چې اول خو تا ته په خپل ملک کې داسې ښایسته روزګار میراو شي چې دا ستا کوم درون چې دی دا مشر چې دی دا سختې تېرې کړي دی درشي او کور وخت تېر کړي او که هغه هم نه دلته هم راشي نو داسې سبق د ځان سره راوړئ چې که ته په یو وړوکي معمولي په جاب باندې هم ورننوځې په تا کې دومره کوالټي چې مخکې د تلو تا ته ډېرې وسیلې داسې نه چې تاسو راشئ او ډیګرۍ نه دغه ځان سره راوړئ د نقلي هغه په تل ډیویژن کې پاس شوي والد صاحب په زړه کې دي دا خیالي چې زما زوی سبق ویلی چې دلته راوړي کاغذونه بنډل یې ورمخې ته کړي د دې چې عربیان چې کوم دی هغه ته وګوري ستا ته وایي وټ از یور نیم بیا ته د هغې جواب نه درځي نو د دې زه یو دغه کومه چې زما هغه ورونو ته دا درد ورته زه د خپلو مشرانو وررسوم چې پلیز په ځان خواري وکړئ خو ته ښکلی سبق ووایه ښایسته سبق ووایه ته ګاډی ولې نه چلې ستا به زړه مطمئن که تاسو په لارې ورځئ تا له عربي نه راځي په انګلیش کې ورسه خبره وکړه مشکله نه ده خو دا نه ده چې زما مشر دا سپین ږیری څومره دروند دی یو ملواری به یو بل به هغه ته به یې پاڼه نیولي مخامخ به ورته بورډ لګېدلی پوهېږي به نه زه په دې لار څنګه لاړ شم نو دا مې په زړه کې یو ډېره غټه جذبه لرم چې یو وخت به کله داسې راشي زما دا ټول پښتانه چې کوم دي چې دا تعلیم یافته شي او هر ځای چې کوم دی ګل ګل شي ډېره مننه ستا له درنو خوږو خبرو خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا هجران پور سوزلایا ډېر دې پاغمونو درد ولایا ډېر دې د هجران پور سوزلایا ډېر دې پاغمونو درد ولایا یو ځل د سپینې غاړې هار مکا یو ځل د سپینې غاړې هار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا
نبا ګلې تل د غزواني لارې نبا تل د حسن د مستي لارې نبا ګلې تل د غزواني لارې نبا تل د حسن د مستی لارې جوړ پتورو زلفو کې اتار میں کا جوړ پتورو زلفو کې اتار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا پل میں کا پل میں کا گلزار میں کا پل میں کا پل میں کا گلزار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا خیر درځنه غواړم خور فقیر یما درته ډېر غلا یم سوالګیر یما خیر درځنه غواړم خور فقیر یما وایم سرحدي نشپا ایثار مکا وایم سرحدي نشپا ایثار مکا زهم اخر زړه لارم جوړ یار مکا زهم اخر زړه لارم پل میں کا گلزار میں کا پل میں کا گلزار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار میں کا زهم اخر زړه لارم جوړ یار غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا نو ما سره یو مشر ناسته دي سره خبرې ترې کوو ستړی مشر وروره په خیر علي خیر تاسو په خیر علي تاسو شکریا دا کوم ډېره زیاته چې تاسو دې بنیاس منطقې ته راغلئ بزوبۍ ته او د پښتنو سره تاسو دی ته تاسو یو موقع ورکړه چې تاسو ته خپلې ستونزې وړاندې کړي او په ایجوکیشن باندې هم ډېرې خبرې وشوې په حجره هم ډېرې خبرې وشوې خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې ستاسو ټایم ډېر زیات ضایع شو او موږ له خو ډېر زیات ټایم پکار دی خو یو څو خبرې مطلب چې زما د ملګرو کې مې کړي په دې پته وم چې لکه موږ تاسو د خبره د حجرې باره کې وکړه نو دا دلته کې الحمدلله ټول پښتانه ناست دي او زموږ نوی کل دی د مستقبل دغه دي زموږ امیدونه دي دا نو موږ له خپله پکار دي د حجرې موږ خپله ابادي کړو زموږ د حجرې چا روانې کړي دي دا بل څوک نه دي راغلي موږ خپله په خپلو حجرو کې نه کینو موږ ځان له بیټکونه جوړ کړي دي او پردی کلچر موږ خپل کړی دی موږ په کور کې د انډیا فلمونه ګورو او ګانې ګورو او چې په ټي وي باندې خبرونه راشي یا د ملک څه دغه راشي وایي یاره دا بند کړئ دې نه څه جوړېږي دا ټینشن دی نو زما خو د ستاسو د ټي وي په وساطت باندې د خپلو پښتنو ته دا زمینت کوم زما سوال دی چې حجره یو ډېر لوی مکتب دی چې څو پورې د حجرې نه موږ نه یو پاس شوي پښتانه خاص کر نو که د یونیورسټۍ نه پاس شو هغه سړیتوب پکې نه راځي چې کوم سړیتوب موږ د خپلو مشرانو نه په حجره کې زده کوو موږ په یونیورسټۍ کې نشو زده کولی په یونیورسټۍ کې به موږ ABC زده کوو یا به موږ ساینس زده کوو خو چې کوم د پښتو کلچر دی کوم کلتور دی او کوم زمونږ آداب دي کوم زمونږ عادات دي او په کوم موږ مشهور یو په دنیا کې موږ منلی کېږو نو وروڼو هغه زمونږ د حجرو نه دي او دا اغیار زمونږ خلاف یو سازش جوړ کړی دی چې موږ د حجرو نه منې کړي او موږ په بیټکونو کې تقسیم کړي یو او د یو بل نه لرې کړي یو په دې وجه زمونږ د یو بل نه فتنې دي او کینې دي او نفرتونه دي نو زه وایم چې دا راځئ یو موقع ده او چې نن موږ دا کم ناس خلک دې ځای کې یو چې دا موږ قسم وکړو په دې ځای باندې چې زمونږ اغیار چې زمونږ خلاف کم سازش کړی هغه به موږ ناکامه کوو او موږ تاسو به ناکامه کوو څوک پې کوي د دې زمونږ د پښتنو د دې معاشرې موږ بنیاد یو موږ طاقت یو موږ قوت یو نو موږ چې راځئ د خپلو بچو ته خپل کلتور د مشرانو چې ښکاره ورته پرېږدو یو جغ باندې څوک نه پوهېږي په چینه څوک نه پوهېږي
تاسو کوي دلته کې چا تاسو هغه شملې چرته دي هغه شملې څوک پیژني هغه خلکای د مشرانو چرته دي هغه پړنی چرته دي چې په جرګه کې بکینه استم هغه پړو به چکرچار کو را روان به د خلکو زړونو به کرچار کو او چې مشر به خبره کولن دغه به عزتو ولی چې دغه د سوري د لاندې به کشران ناستو نو هغه به عقل زده کو ادب به زده کو سړیتوب به زده کو رحمان بابا وای دا علامه اقبال یو شعر دی رحمان بابا پښتو کې دغه خو به علامه اقبال یو شعر وای لیکنا پڑھنا اور ہے آدمیت اور ہے لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہی ایوان رہا زما دی یو بل خبر او کړه زه د افغانستان طرف ته د پاکستان د پښتنو طرف ته راشم چې په افغانستان کې مور مری زما د زړه نه ویني بهيږي لار او بر پکې نشته لار او بر پکې چا کړی دي پښتون یو پښتون دی لار او بر پکې نشته پښتون یو پښتون دی چې د افغانستان د خور د سر نه دوپټه غورځيږي زما رچوي پیړو زما ډېر ټولېږي نظرې زره بوري بوري شي زمون خلاف سازش ته د پښتنو بیا به درته زه دا وایم چې د سکولونو تعلیم خبره تاسو کوی تعلیم به تاسو به کوم ځای کې کوی تاسو سکولونه به بمونو باندې الوزي دا به څوک کوي کم ځوانان بوله راځي د کم ځای نه به راځي د کم غار نه به راوځي د کم غر نه به راوځي د کم سیند نه به راوځي او تاسو به څه کوئ ما ته وایي دا ناست خلک د دې خبرې جواب تاسو نه اول زه غواړم ستاسو څه کردار تاسو به څه کوئ موږ تعلیم پکار دی تعلیم پکار اول خو تاسو هغه خپل کلی کې دوره مهرباني وکړئ چې خپل خلکو ته ټلیفون نه وکړئ یا په دې چوټیانو کې لړشئ څه تنظیمونه جوړ کړئ چې دې دپاره هلې ځلې وکړئ چې بھئ زموږ دا سکولونه مکتبونه څوک رانئ په دې کې دا بمونه څوک ورخلاصئ او ولې یې ورخلاصئ په بله صوبه کې بم ورخلاص نه شو په بل ځای کې بم ورخلاص نه شو او زه درته دا خبره دلته کې کوم چې کله پښتون تعلیم یافته شو چې کله 90% په پښتون کې تعلیم راغی په دې دنیا به حکومت کوي او انګریز او نور سامراج قوتونه نه غواړي چې په دې دنیا د پښتون حکومت راشي نو دما خبرې خو ډېر افسوس کوم زه دا ورور وینم په ټي وي باندې او ما ته چېرته موږ نه شو ځکه چې زما هم غریبي ده زه دلته موضوع ما 10 کاله په سیاست کې تېر کړي 10 کاله ما د خلکو خدمت کړی دی خو نن هم دلته کې مزدوري کوم یو سړی 2 کاله په سیاست کې تېر کړي په مرسډیز کې ګرځي دغه خلکو بېجنی وروڼو د جولای ته وګوره د خدای خاطر وکړي غله دي بیا دله راځي او بیا دله مخې ته ودرېږي تاسو ورپسې زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایي دا سکولونه هم دله دی روانوي دا کلتور هم دله دی تباه کوي دا کلچر هم دله دی تباه کوي دا ژبې هم دله دی تباه کوي دا څومره دستورونه دی را تباه کوي پوه شو په هغه مرسډیزو کې درته ګرځي موږ تاسو ورپسې منډې وکړه دوړې خورو زه افغانستان پښتنو ته دا پیغام ورکوم او زه دې نه دا ته پوښتنه هم کوم چې ما ته په پاکستان کې یو پښتون وښیي چې د افغاني پښتون خلاف دی زه به د هغه خلاف جهاد کوم جهاد د خپل پاکستاني پښتون او کم پښتون به یې بغیر داسې په پاکستان کې چې په افغاني خور باندې به هغه ننګ نه کوي په افغانۍ مور باندې ننګ نه کوي هغه زما د دادا وطن دی او پاکستان زما د پلار او د بابا وطن دی د دادا او د بابا وطن یوه خاره یو خلک یو خاره یو خلک اواز کوي لر او بر بګې نشته یو پښتون یو اواز یو پښتون ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو مله موقع راکړه او بس زه افسوس کوم چې وخت ډېر لږ دی او زه ستاسو ډېر بیا شکریا ادا کوم او د دې ټولو ملګرو طرف نه ستاسو زه ډېر زیات شکریا ادا کوم Ijaza